الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد ذات چې د څه اراده وکي او چې د یو کار د یو شی د موجودولو اراده رب العالمین وکي نو د الله سبحانه وتعالى د ارادي تخلف او خلاف ناراضي د الله رب العالمین د ارادي مخته د دنیا د نظام د قانون د فطری د حیاتی او طبيعي قانون رکاوټ او حائل نه واقع کیږي الله سبحانه وتعالى اراده وکي چې دا زید وجنمه نن د ورځې د جمعې 10 بجې او په دې پېښور دی اشنغری کې بده وفات کیږي د دې پلانې حادثې د وجنه ضرور به ضرور بمداسي کیږي دا زیات که په ارض کې دا که د دنیا په هغه ګډ کې که په مشرق او په مغرب کې یو د که ارض څومره د صحت او د عافیت او د روغتیا په اعلی موج کې وي او د غرنګي مالدار یو د سره ارض څومره د تحفظ او د سکیورټي اسباب موجودي مگر ضرور به ضرور د رب العالمین د اراده به په دکې نافذيږي وهذا هو الواقع عمدا واقع خبره ده اذا اراد الله شيئا عطل له القوانين الحياه القوانين الطبيعيه شكل اراد یو شی اراده وکي نو به د قوانین طبيعيه د نظام د قوانین به سکار نه ورکی دا ټول ایسته فلج شي پیل شي دا ایسته په ځبانی کندم شي هیڅ شی به د طبيعه نخ کار کیږي دغه وجه د فحین اذن فالبحر لا یغرق چې الله اراده وکي چې سمندر به ډوبول نه کوي نو به په لکو کسان د بنی اسرائیل په یو ځل باندې ورړی شپږ لکو دیر زره کسان دا سمندر بحر قلزم ته هیڅ سم نه وي والنار لا تحترق او چې الله ورته چې خبردار شي ځل بنه کې نو داور به ابراهیم علیه السلام دغه یو ویخته اغم نسیزیم نور به په دغه ټیم کې سیزل نشي کولای والجبل لا يعصم او غر چې دینو هغه به نجات نه ورکي چې الله اراده وکړه چې د نوح علیه السلام د ازوی کنعان د به هلاکیږي په دې طوفان کې په دې عذاب کې اگر که هغه منډه ولا او د غر سر ته وختو لیکن په قضیه کې استغرق او تباشو او هغه بچ نشو نفل جبل لا يعصم والحوت لا يهضم او چې الله اراده وکړه چې دا یونس علیه السلام بچکومه نو د سمندر په منځ کې د سمندر په ته او په ویخ کې د مې په خېټه کې چې داغه څومره ګرمایش او حرارتي او دا په کې 3 ورځې ژوندې ساتي فالحوت لا يهضم به مې چې د ناغم خوراک نشي کوله او د غرنګ د انسان ته ضرر نشي ورکوله والعذراء تلد وتحمل من غیر زواج او چې الله اراده وکړي چې زه بغیر د واده او د خاوند نه د زنانه له بچي ورکوم نو مریم علیه السلام په زوی عیسی علیه السلام بغیر د خاوند نه ورکوم او د غرنګ والعاقل العجوز تلد او چې الله اراده وکړه هغه زنانه چې هغه بوډۍ و او هغه شنډه و عقیمه و د ماشومان او د بچو د راوړلو نه امید شوی و د 98 د وکم سل کالو په عمر کې د ابراهیم علیه السلام بیبیله سارا جنهاله بچي ورکوم او د غرنګ وليام يسحون بعد 300 او چې الله اراده وکړي نو 300 وکاله یو انسانان هغه ودګ یو هغه روغ صحیح سالم د خوب را بیداری په خوب کې الله داغي حفاظت کوي کني سره چې کله ویخوي نو د ځان څنګه سه حفاظت کولی شو چې ودشي به بالکل حواس کار نه ورګي دی وجنه غلام کیږي او د غرنګ په دبان اقدام هم کیږي ولیکن الله سبحانه و تعالی 300 وکاله په خوب کې دی اومد سي روغ صحیح او د غرنګي سالم ساتیم او چې الله اراده وکړي نو فرزيع يتكلم هغه دغه معشوم به خبري کوي عیسی علیه السلام ویل انی عبد الله او دغه رنګ د جوړش په واقع کې چې هغه معشوم خبري کړي وي مشهور واقعه ده نو چې الله سبحانه و تعالی اراده وکړي نو به دغه معشوم خبري کوي او دغه رنګ 300 وکاله بعد انسانان د خوب را بیداریږي او هغه صحت او داغي بدن هغه نه خرابيږي والشمس تتوقفت نورست ودريږي چې الله اراده وکړي چې حرکت بنه کې والقمر ينشق او سپوږمۍ ایسته وچوي چې الله سبحانه و تعالی اراده وکړي لنډه دا
چې وکان الله علی کل شیء مقتدر، الله په هر شي باندې قادر دی. الله سبحانه وتعالی په خپل اراده کې هیڅ څه محتاج نه دی، نه د ظاهري اسباب ته، نه د انسانانو په شان کې نفري قوت او طاقت ته، او نه چې کوم د وسایل او اسباب ته. الله د هر یو غیر نه، د هر مخلوق نه ما سوا غیر په خپل اراده باندې په هر وخت کې سم چې کول وغواړي او د چا سره چې کول وغواړي الله کولای شي. د الله مخې ته د الله په اراده کې د هیڅ شا د هیڅ مخلوق یو طاقت، داغي یو قوت، داغي یو ملک او بادشاہي، داغي یو مال، دغه رنګ داغي ټکنالوژي، داغي نفري او اکثریت دا هیڅ شی نشي مخې ته واقع کېدلی. الله سبحانه وتعالی اراده د الله قضا د الله سبحانه وتعالی امضا په دې مخلوق کې سرایت کوي او دغه رنګ سر ته رسي. او دا مخلوق د رب العالمین د اراده نه بغیر، د الله د مشیت نه بغیر هیڅ سم نشي کولای، یو ګام یو قدم نشي پورته کولای، دغه رنګ جبل حرکت نشي ور کولای، یو عهد خلینا نشي راایستل چې الله سبحانه وتعالی اراده ونکي. زما عزتمند دا مقصد د دې کلمې د لا اله الا الله، او د دې مقصد د لپاره الله سبحانه وتعالی پیغمبران انبیاء دنیا ته رالیږلي چې د انسانانو په زړونو باندې د دې خبرې مهنت وکړي او د انسانانو په سمج کې داغي په پوهه کې او په عقل کې راشي چې یاد ساتي ستاسو د احیا او د اماتت د مرګ ژوند، ستاسو د عزت او د ذلت، ستاسو د صحت او د بیماری، ستاسو د مالداري او د غریبۍ، بچي ورکول نه ورکول، باران ورول نه ورول، سوکړو د غرنګي چې کوم د قحط سالی راوستل او نه راوستل، د ځمکې نه پیداوار راخېجول او نه راخېجول، دا ټول د رب العالمین په اختیار کې دي. دا د الله سبحانه وتعالی په مشیت باندې کیږي، دا د الله په تصرف په خوخه باندې کیږي. دغه مقصد دی د لا اله الا الله، چې د الله نه ما سوا هیڅ یو غیر، هیڅ یو مخلوق هغه څه نشي کولای. لا معبود بحق سوى الله عز وجل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته دراتک اولین مقصد او دغه رنګ اولین مشن او ایجنډا هغه دا خبره وا. ربيعه ابن دلمی صحابي د په زمانه د جاهلیت کې د زمانه د اسلام نه مخکې د جاهلیت زمانه راګیره کړې دا ورسته به اسلام راوړو. د خپل واقع ذکر کوي، وایي ما د اسلام نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذوالمجاز میله کې ولیدم او دې خلکو ته دعوت ورکو، دا به ویل چې قولوا یا ایها الناس لا اله الا الله تفلحوا، ای خلکو تاسو لا اله الا الله وای کامیاب بشئ. زما عزتمند د دې سیرت نه او د غرنګ د دې حدیث نه او د دې واقع نه دا معلومیږي چې د اسلام دعوت د لا اله الا الله، د کلمې د توحید، د کلمې شهادت دعوت دا د کوم مکان سره، دا د مسجد او د مدرسې او د مکتب سره، دا چې کوم دی د یو یونیورسيټي او د کالج سره محدود نه دی، پاغي په تعلق نه ساتي چې ګینه دعوت به صرف په مسجد کې کیږي یا به دعوت صرف په مدرسو او په مکتب کې به کیږي. نه زما عزتمندو د ټوله دنیا د مسلمان مؤمن د عید لپاره یو میدان دی او دا انسانان د رب العالمین د الله سره جوړول دي. زما عزتمند زه چې اوس په دې منبر باندې ودرېدم، الله په دې خبره باندې شاهد دی، ذهن کې مې دا خبره رب العالمین راواچوله چې دا انسانان د ځان سره جنت ته بوتل دي، خپلم او دغم او دوی کامیابول دي، دوی د مشکل نه او د مصیبت نه او دغه رنګ د شیطان د عداوت او دغه د لمس نه ریسل دي، د اور نه بچ کول دي. داسې هدف او دغه رنګ داسې مقصد چې زمونږ استادو د ارچا په باره کې وي، د تمام انسانیت په باره کې، کاغه په مشرق کې او کاغه په مغرب کې، کاغه په یورپ والا کې د دغه رنګ کبدي بلاد او ملکونو کې د مسلمان نظریه او دغه سوچ ډیر فراخه وي. نبی صلی الله علیه وسلم چې دا دعوت کوي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. په دغه زمانه کې څه د بیت الله نه علاوه بل ځای هم نه وګر چې مشرکان هغه تم نه پرې خودو، نه کوم مسجد نه کوم مدرسه وا، بلکې بازار ته بتو ذوالمجاز میله او دغه رنګ د عکاس میلې ته او د عربو د بازارونو د مختلف قسمو هغه به د حج په موسم کې به د هغې د مارکیټونو منډیانې به لګېدلې، خلک به د لرې نه راتل.
نو په بازار کې خلک ډیری ذکر پیغمبر په بازار دته او دا دعوت به ورکو چې یا ایه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون ای خلکو دا کلمه وای تاسو به کامیاب شئ دا کلمه چې سره وی لا اله الا الله په دې کې نفي د شرک مقصد دې د دای چې یا الله پتا باندې زما ایمان دې ما استعزات او ستا اولویت او ستا ربوبیت ستا خدایتوب می منلې زما د هر یو مشکل حل کون کې زما حاجت روا زما هر ضرورت او تقاضا پورون کې ته کما ته څه قسمه ضرورت او حاجت راشي نه یا الله پدې کې بزتا ته توجه کوم زما التفات بتاته زما منډه بتاته زما انابت بتاته عزت ستانه ما سیوا د هیڅ چا باندې ایمان یقین توکل بروسا د خپل جانی او د بدنی او د مالی ستونزې په واره کې زه په بل چا اعتماد نکوم دا څومره خوږه کلمه ده دې کې څنګه عجیب او ناشنا ذهن سازي ده دقه وجدا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای افضل ذکر لا اله الا الله په تمام خبرو کې په تمام ذکرونو کې په تمام اوراد او وظایف کې د ټولو نه بهترین ذکر بهترین ورد بهترین وظیفه لا اله الا الله ده او حدیث کې راغلي دي حدیث څه جمله ته وګوره د الله پیغمبر دسی وی وان قول لا اله الا الله تدفع عن قائلها 99 بلاء من البلاء وادناها العم دا کلمه چې یو سړی وی دا د خپل وینکنا یو کم سل نه نبی مصیبتونه بلاګانی اغتنه دفقي اغتنه ختمي وادناها الغم او دا غرنګ داغي کې د ټولو نه معمولی مصیبت د ټولو نه وړو کې بلا هغه غم دی نه ته اندازه ولګو چې د 98 به څومره غټي مونږ ته خو د ټولو نه غټ مصیبت غم ښکارا کیږي خو دې حدیث کې وایي چې ادنا مصیبت معمولی او توړ او کمزور مصیبت هغه ته نه غم د پکې نو پته ولګیدل چې د 98 د وکم سل د دینم د پاسه دی او زما عزتمند دی وجنه نبی صلی الله علیه وسلم منګو تاسو د دې خبرې ته ترغیب را کړی دی چې دې کلمه باندې ځان پوهه کوي او د غرنګ د دې سمج او بوج او په دې باندې عمل کول د هغه ته ونی دغه شی تیار شي او د غرنګ هغه ته تبادر کوي هغه ته منډه وخیم او زما عزتمند دا د خبره ده د الله سبحانه و تعالی د اولوهیت او ربوبیت اقرار کول چې دا په خوانو امتونو کې دا خبره وا د سينو وګړي چې هغه الله نه پیژاندو نوح علیه السلام قوم ته دا خبره کړې و دای او ته ویلو یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم د الله عبادت او بندګي وکړي ته ګوره قوم الله پیژاندو ځکه دا دعوت ورکړو دې کلمه کې د الله سبحانه و تعالی د سره تعلق کې د الله باندې ایمان راوړل په دې کلمه د توحید او شهادت کې د زور د چې دا نظام یو درولې دا کلمه چې کله ختم شوله یو سکند رب العالمین دې نظام ته صبر نه کوي دا د لیست ختمي ولا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله قیامت به نه راځي تر هغه پورې تر څو پورې چې دا کلمه په دې نظام کې موجوده چې یو مؤمن موجوده دا غي د وجنه رب العالمین قیامت نه راولي د اسمان او زمکه ته سنوي د صفاور دي د قوت او طاقت دي د زبردست تاثیر دی په دې کلمه کې چې اسمان یې ودرولې د زمکه نظام غیر روان کړی دی او د غرنګ دا ټول نظام په ترتیب باندې روان کړی دا صرف د دې کلمې شهادت او د کلمې توحید د وجنه کني الله سبحانه و تعالی یو سکند د نظام ته صبر نه کوي او زما عزت مندو منګو تاسو ته معمولی کلمه نه دی ویلې منګو تاسو چې ایمان راوړې دا سهل کا او معمولی خبره نه ده ډیر ناشنا زور دی پکې ډیر ناشنا قوت او طاقت دی چې انسان د دې په حلاوت باندې د دې په خوند باندې او د دې په ثقالت باندې پوه شي نه زما عزت مندو ژوندۍ نه خوند بیوالیم او د سي عجیب او ناشنا زور دی پکې دې خبره ته وګورم صحیح حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای قیامت کې یو سړی بنا وستل شي صحیح روایت کې راغلی دی امام بخاری و غیره غ روایت راوړی دی یو سړی بنا وستل شي الله رب العالمین مخې ته به ودرولې شي هیڅ یو نیکی به سره نه دغه بنا خیال او ګمان راشي کې چې زه هلاک شوم او وس راګیر شوم الله سبحانه و تعالی به تسلی ورکړي وای مې یریګه د استاد موږ سره یو نیکی شته دی ابو زما څنګه کیدا سوچ بکې ما ته ویزان معلوم دی نو په دې کې دا یو بطاقه یو کارت براوړل شي او په هغه باندې به دا کلمه د توحید لا اله الا الله هغه لیکل شي نو دې ځای ته وګورئ دا سوچ کی چې دا وړه غوندې کلمه دا بطاقه او دا کارت به د دومره ګناوونو
او د دې دومره برایان او د دې یو کم سل رجسترو په مقابل کې به څه حیثیت ولري د دې به څه قدر او وزن وي نو الله سبحانه وتعالى به نن په پتا باندې ظلم نه کیږي نو دغه ګناونه دغه یو کم سل رجستر دا به د میزان په یو فلره کې او دغه رنګ داغي په یو کفه کې به واچول شي او بل طرف ته دا یو بتاقه یو کار دا کلمه د توحید کلمه د شهادت دا په بل فلره کې واچول شي نو پتا شته سجلات حدیث کې راغلي دي دا یو کلمه دا یو بتاقه په پاغي باندې درنه شو دا واقعي خبره ده زما عزتمند په لا اله الا الله کې د الله نوم دی د الله د نوم سره هیڅ شی موازنه نشي کولای دا سمادیات کاغذي کاتره دا کاغذي سيزونه دا مخلوق دا غیر الله دا به د الله په مقابل کې د الله د نوم په مقابل کې به څه حیثیت ولري تدبر وتفکر ته اندازه ولګوا چې په نوم کې دومره زور دی دومره ثقالت او درنواله دی نو په دې ذات کې به څومره کمالي په دې کې به څومره حلاوت او خوند وي په دې کې به څومره درنواله وي د رب العالمین دا جوار د الله قرب د الله دیدار به څنګه عجیب او ناشنا حلاوت به انسان لبه ورکیم نو حدیث کې راغلی په دې یو بتاقه باندې به دا سره جنتی بشي موسی علیہ السلام الله تعالی یا الله ولعلمني شيئا اذكرك وادعوك به ما تدسي كلمه راوخه يدسي وظيفه چې زه پتا یادوم مستا ذکر وکوم الله سبحانه وتعالى تقول يا موسى قل لا اله الا الله لا اله الا الله كلمه ويا هغه ویل یې زماره به خو یو امتیازي شی غواړم دا خو دا ټول خلک وي الله ویل اے موسی په دې خبره باندې ځان پوهه کا لو ان السماوات السبع وما فيهن وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه واحده ولا اله الا الله في كفه اخرى لمالت بهن لا اله الا الله ولتقويږي په دې خبره باندې د لا اله الا الله په مقابل کې کداوو ور اسمانونو او زمکه او زمانه غیر دا ټول مخلوق په دې کې روان چول شي او د دې په مقابل کې دا کلمه دا کې خود لشي نو لمالت بهن لا اله الا الله دا لا اله الا الله کلمه په درنه شي و زما عزتمند دا کلمه درنه ده نو دا کلمه چې په کم وجود کې رااله په کم بشر او په کم انسان کې رااله په کم نارینه او زنانه کې په عرب او په عجم کې او دغه رنګ په امی او په مولا او په مفتی کې او په مالدار او په غریب کې او په زمیندار او دکاندار کې زما عزتمند دا انسان بم دغه رنګ درونیږي دا انسان به هم دغه رنګ د وقار والا وي دا هم دغه د مجد او شرافت والا وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من قال لا اله الا الله حرم دماؤه وماله چا چې کلمه ویله دا دومره عزتمند دی خبردار چې د وینې ته بسنه ویلې کیږي د مال باندې اغستل کیږي د باندې به اقدام نه کیږي وحسابه على الله او د حساب په الله باندې دی زما عزتمند کې یو انسان کوم دا کلمه راشي نو الله سبحانه وتعالى په دې کې د کمال اچولې دی چې د هغه د وجنه انسان کې دا شرافت راځي په انسان کې تحفظ او د غرنګ انسان ته امن ملاويږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من شهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسول الله والجنه حق والنار حق نو ادخله الله الجنه على اي عمل كان چې دا کلمه ویله د زړه د قومنا په صدق د دل سره او دغه رنګ د عیسی علیه السلام په باره کې د عبدیت او داغه د نبوت عقیده وساتل الله او دا ویل چې جنت مشته دی ورم شته دی او داغه د پاره تیاری کو دا سړی به ضرور د کلمې د وجنه جنت ته دی اگر کده د ارث څومره اعمالي خو په دې شرط باندې چې شرک وسره نه وي زما عزتمند د الله سبحانه و تعالی په ذات باندې ایمان راوړل او دغه رنګ د الله سبحانه و تعالی د افعال باندې ایمان راوړل دا د دې کلمې تقاضا ده دا د دې کلمې مفهوم او مقصد دی علماء د مثال ذکر کوي لکه زما عزتمند یو مؤسسه وي او دغه رنګ یو اداره وي یا یو ملک وي او هغه ته یو سړی ور داخل شو پاغي کې داخله والی په یو مؤسسه کې یو په اداره کې یا په یو مصنع او شرکت کې او دغه رنګ دې زمانه کې یو سړی د یو ملک نه بل ملک ته لاړ شي ناغیز د هغه ملک د هغه مؤسسې د هغه کارخانه او د هغه شرکت د چلولو د لپاره څه هدایت او څه رولز ریګولیشن هغه مقرر کړي د دې لپاره چې دا نظام وچلیږي اوس یو سړی وي دا قوانین زه نه منم زغه رنګ زه چې کوم د دې تابعداري نه کوم دا به د شرکت نه راويستل شي او دغه رنګ د لبه تنخوا نه ملاويږي او که په ملک او په علاقه کې دا به باغی او مجرم حسابيږي حکومت یې نیسي او جیل ته اچي
وجه دا که داسې قوانین کې نه ښودلی شي او دغه رنګې چې کوم د دې باندې دا زور نه ونه کړی شي نو بیا نظام نه چلیږي بیا یو پوځان او ګډبډېشن جوړېږي دغه رنګې الله سبحانه وتعالی چې دا نظام جوړ کړی دی وکذلک فالملک لله عز وجل فإن هذا الكون الكبير مخلوق لله عز وجل وهو مالكه فهو يتصرف فيه كيف يشاء دغه رنګې دا زما عزتمندو دا اسمان او دا ځمکه دا نظام دا یو بیت دی دا یو کور دی او رب العالمین د دې مالک دی د دې مشر دی او موږ انسانان په هغې کې اوسېږو الله د دې نظام د چلولو دپاره موږ ته څه قوانین کې ښودلي دي چې دا شی به خورئ دا به نه خورئ دغه رنګې دا به استعمالوئ دا به نه استعمالوئ دا حیوان به ذبح کوئ دا به نه ذبح کوئ په دې ټیم کې عبادت او بندګي به کوئ او دې ټیم کې به د دنیا معاش کوئ و زما عزتمندو مؤمن چې دی نه هغه د دې قوانینو رعایت کوي نو دا مستحق د دې دی چې دا په دې نظام کې پرېښودلی شي او دله د انعام ورکړی شي او کافر چې دی نو هغه دا قوانین نه مني الله سبحانه وتعالی دا نظام نه مني د هغه شرع د هغه قوانین په خپله طبع باندې د خپل خواهش او د مرضۍ مطابق د ځان نه څه قوانین جوړوي یا خپل مصلحتونو ته ګوري نو دا څومره غټ مجرم دی د نور نه پیدې اخلي د سپوږمۍ نه او دغه رنګې خوراکونه کوي لیکن د الله سبحانه وتعالی په شرع باندې نه چلیږي نو دا لایق د دې دی چې دله د سزا ورکړی شي دقه وجه ده چې الله سبحانه وتعالی ولا په دنیا کې هم سزا ورکوي او دغه رنګې په آخرت کې هم د دې دپاره سزا ده او دا خبره یاد ساته دا فطري خبرې دي چې چا کې لږ غوندې عقل او سوچ وي او دغه رنګې لږه غوندې هوښیارتوب پکې وي نو هغه په دې خبره باندې پوهېږي چې دا فطري خبرې دي دا د انسان طبیعت د انسان فطرت او نیچر هغې مني همدغه وجه ده سليمان الأشقر یو عالم دی اغویلی دی ولم يتل القرآن في الاستدلال بوجود الله عز وجل وذکر قرآن کریم کته وګوري د الله په وجود باندې او د الله سبحانه وتعالى په خدایتوب باندې قرآن کریم د څوک دلایل او دې خبرې نه دي کړې وجدا د فلأن القرآن يقرر ذکر قرآن دا خبره ثابته کړې ده چې ان الفطرة السليمة والنفوس الزكية التي لا تتقدر بأقضاء الشرك تقرر بوجوده سبحانه وتعالى چې د چا لږ غوندې عقل روغ یو فطرت یې جوړي هغه دا معنی چې د دې نظام یو صانع شته دی د دې یو چلوونکی شته دی دغه رنګې د دې چې کوم دی یو مدبر شته دی د دې یو قانون ساز شته دی د هغه خبره به مني د هغه په قانون به چلېږي د هغه وجود به مني د هغه خدایتوب او د هغه ملک او صفات هغه به مني نو دا د عقل تقاضام ده دیو جنا الله سبحانه وتعالى قرآن کریم کې فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها هغه دین ته متوجه شې چې هغه فطري دین دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وإذا په ليلة المعراج کې چې کله واپس راتم لما نزلت الى السماء الدنيا وځي چې کله د برن راکوزولم او دی اخرنی دنیا اسمان ته راورسېدم فنظرت اسفل مني وما د سلام د وکتل په دنیا ته مې وکتل فاذا انا برهج ودخان واصوات ولاندې مې ډېر ګرد غبار ولیدو لاندې مې ورېځې اوازونه ولیدل لکه سره چې په جاز کې بروخي چې تجربه شوې ده لاندې چې وګورئ دا ورېځې او د غرنګي دا آبادی به د یو خاوره غوندې ښکاره کېږي وای ما تم دا حالت د ښکاره شو چغې سوري اوازونه وای فقلت ما هذه يا جبريل ما د جبريل نه تاسو کو چې دا څه شي کېږي لاندې په دې دنیا کې نو وای جبريل لا تول چې هذه الشياطين دا هذه الشياطين دا شیطانان دي ينوحون على اعين بني ادم دې بني ادم په دې سترګو باندې پټې رچولې دي او د غرنګي داغي سترګې خړې کړې دي لدې د پاره چې الله يتفکر فی ملکوت السماوات والارض دې د پاره چې دا انسانان د دې دنیا او د اسمانونو د ځمکې په دې بادشاہي کې د الله پر ربوبیت کې سوچ او فکر ونی کې دې ته وزګار نشي کدانه ولولا ذلك لرأوا العجائب کدانه نو ډیر عجيبه ناشنا سيزونه به لیدلې ډیر عجيبه او ناشنا ننداري به لیدلې خدا سم عزتمند منګي دکانونو منګه دې پټو کټو منګه چې کوم دې سوکو نوکرو دې غافل کړیو دا خزو دا بچي او دا کاروبار او بس پدې کې منډه تړې د الله نه غافل کړیو الله تم نظر نه لګيږي دې کلونو دوک کړیو دا د دروغ شیزونه دا عارضي او د غرنګ پانی سيزونه دا د ټوپ سيزونه د دومره لوی رب نه من غافل کړیو رب العالمین دا ته په نظر باندې نه لګيږي کدا پټي د سرګونه لري شولې او د دې دکان نه لږ پاري شولې او لږ ټیم دی ولور کو نو د رب العالمین په دې نظام کې ډېر عجیب او ناشنا
دلایل به ویني د الله ربوبیت به پیژنې د الله انس او تعلق به پیژنې په ځان باندې به افسوس وکړي چې دا ما په څه کې ژوندۍ تیره کړې ده دا زه په څه پسې روان یم او دغه رنګ دا خړه پړه دنیا ما د څه نه غافله کوي دا د رب العالمین د عظیم ذات د تعلق نه خدا زما عزتمند شیطان بس منګه د څه غولولي او په دې چیزونو پسې دوکه کړیو او په دې پسې ور پسې کړیو او د الله سبحانه و تعالی نه غافله کړیو نو جبريل ته ویل عليه الصلاه والسلام کچر تلا نوي ولولا ذلك لرأوا العجائب ندی به عجيبه سيزونه لیدلې ویم زما عزتمند د الله سبحانه و تعالی وجود الله رب العالمین ربوبیت دا فطری خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله سبحانه و تعالی فرمایلی دی و انی خلقت عبادی حنفاء فاتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم وی ما دا انسانان په دین فطری باندې پیدا کړیو یو خاصه فطرت نو لور کړیو کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ينصرانه او يمجسانه ما خو لډیر خاصه فطرت ور کړیو خو د دې ماحول د دې مور او پلار د دې معاشره راولګیدل د دې يهودي نصراني مجوسي سیک هندو مشرک کافر دایته نه جوړ کو کدا نه وي نو الله سبحانه و تعالی انسان ته ډېر خیسه فطرت ور کړي دا ډېر خولي معزز مخلوق دی دا ډېر د شرافت ولد ولقد کرمنا بني ادم دا ټول نظام ستاسو پر روان دی ته د رب العالمین د خپل شان مناسب په خپل لاس باندې جوړ کړي دا ټول نظام ستاسو پر دی جنت ستاسو پر دی ملائکه ستاسو خادمان دي او دومره چې شیطان رانه او دا انسانان د الله نه څه اغوا کړل د الله د دین نه واړول زما عزتمند د الله سبحانه و تعالی ربوبیت دا فطری خبره ده امام ابو حنیفه رحم الله مشهور واقعه مخکې ته موږ ځل اشاره کړې و چې بعضی زنادقه وتنه د الله د وجود په اړه کې تاسو کو چې الله شته ده کنه هغه ته ویل دعوني فاني مفكر في امر قد اخبرت عنه وذكروا لي ان سفينه في البحر موقره عليها متاعا من الاجر وکله ته زنادقه ویل چې دا الله سبحانه و تعالی وجود باندې څه دلیل لیم ناغو ته ویل کول ما پرېږ د وې ځان له په مشکل کې ما یو فکر کې ما ته د سې د فکرمندۍ خبره رسیدلې د پاغي کې سوچ کوم هغه ویل څه خبره ده ولته سره ته چا ویلي چې د یو کشته ده او د غرنګ په سمندر کې روانه ده تذهب وتجيء حيث شاءت ولا يحرسها احد ولا يسوقها پاغي کې دکانونه دي سامانونه دي په دلان چې بدی کېشته کې او نه داغي څوک ملاح او چلون کې شته دي او نه داغي څوک څوکیدار شته دي او دا په دې ویل چپو د سمندر کې د رواني حتى تحترق العظام الامواج وتتخلص منها پخپل دغه باندې روانه ده حرکت کوي دیو ځنه بل دیتا او د سمندر د ویل چپی هغه کراس کوي ناغيو بل توکتل وهذا شيء لا يقوله عاقل دا خو د څه خبره ده چې عقل نه مانی هغه ولې دا سړی موږ ته د ساده ولې ښکار کیږي فقال غتل ويحكم اخوار شي تباشي تاسو سوچ نه کوي چې فإن هذه الموجودات من العالم العلوي والسفلي ومن الاشياء المحكمه ما اشتمل عليه تاسو دې د مرتب او منظم نظام ته نه ګوري چې د انور د په خپل ټیم باندې راکېږي سپوږمۍ ورځ او شپه په دې نظام کې بیګار نه راځي زرونه کال او شو د اسمان څنګه ولاړ دي تاسو چې په خپل ناز باندې یو څه جوړ کړئ 15 سپیلر لور کوي او کان له دغه رنگ چې کم دغه غشیب کې درارونه راشي او د رب العالمین دې نظام ته وګوره څومره مرتب نظام دی په دې خپل لاس سره دا چې جوړ کړی دی زلزلہ چې راشي په دې یقین نشته چې رامنډه کې بار دې کولا فضا او اسمان ته وځي زما عزتمند داسې مرتب نظام دا بغیر د مدبر نه بغیر د صانع نه بغیر د چلون کې نه کېدې شي خامخ رب العالمین جوړ کړی دی که یو ماشوم ممیز عقلمند ته وي چې دغه ځکه خاریه ده یو کور د ډیر مزیدار خوراکونه پکې دي خیسته مزیدار کور او لاونچونه پکې دي لاونج دی پکې او دغه رنګ باغ دی پکې او دا بغیر د جوړون کې نام د څه جوړ شوی دی ماشوم در پسې وخاندي چې دا خو لیوانې دی د پاګلانو خبرې کوي نه یو کور یو کشته بغیر د جوړون کې نه جوړیږي نو دا څه نظام زما عزتمند دا بغیر د یو صانع نه بغیر د جوړون کې نه څنګه موجود شي بخامخ رب العالمین موجود دی زما عزتمند د الله اولوهیت د الله ربوبیت هغه حق دی امام مالک رحمه الله نه تاسو شو هغه ول دا خوري رخکاره خبره ده
الله موجود دی واستدل باختلاف اللغات والاصوات والنعمات ومع ان الحنجره واحده ولتقول دا الله وجود باندې دلیل دی چې تمام انسانانو مری یو شان ده مگر اوازونه مختلف راوځي لغتونه مختلف دي د ارته د आवाज والیوم چې کوم دی هغه جدا جدا دي نه دا څنګه د رب العالمین یو عجیب او ناشنا د قدرت دلیل دی کني عقل د دې تقاضا کوي چې د ټولو اوازونه د یو شان کې وي دا به څومره مشکل وي څومره به انسانان په پریشانی کې وي چې د ټولو اوازونه یو شان کې وي او د غرنګ د خبرې هغه مقدار او اندازه خدا د الله سبحانه و تعالی په وجود باندې ناشنا دلیل دی امام شافعی مولا تاسو شو هغه ویل د الله په وجود باندې زته څه دلیل وایم به شمار دلایل دی خو یو دادي وان هذا ورقه التوت دا د توت یو پانه ده طعمه واحد دغه خوند یو شان کړي خو د دې خبرې ته وګوره فیاکله الدود چې کله چنجي یو خوري فيخرج منه الابريسم تغنى اسا ريشم تنراوزي وتاكله النحله فيخرج منه العسل چې د شاتو مچ یو خوري دغه اسا شات جوړ شي وتاكله الشات والبقر فتلقيه بعرا وروسا چې کله دغه ګړه بزا او غوا یو خوري دغه نه سوټ او دغه رنګ دغه نه پچغه جوړ شي او دغه رنګ کله غزال او سي هغه خوري دغه نه مخ جوړيږي وما ذلك ان شيء واحد یو شی د فطرت طبيعت او ماده خو د دې تقاضا کوي چې دا یو شی جوړېدل لیکن دا زما عزتمند شی یو دی او مختلف انتاج او نتیجه ورکوي دا د الله په قدرت او د الله په وجود ناشنا دلیل دی امام احمد ابن حنبل ویلي و د الله رب العالمین وجود باندې دې دلیل ته وګوره حسن حسين املس ليس له باب ولا منفذ ظاهر یو بنگله دا یو کور دی چې بالکل دار طرف نه بند دی اس ظاهري چاودونه کړکۍ دروازه وغيرها پکې نشته دی وفي باطنه كالذهب الابريز او په مېز کې په شان د سرو باندې د یو منجمد شی دی فبينما هو كذلك په دې مابین کې د سدا فاذ انصدع جداره ناس په دیواله وشيږي نو خرج منه حيوان یو جاندار شیست نه راوځي ذو سميع وبصير شغه اوریدون کې ولیدون کې غوګونو سترګې لري وله صوت المليح اوازونم کوي اشاره و انډه ته اگې ته چې تو ګوره د دینه څنګه جاندار بچي الله سبحانه و تعالی روباسي نظم عزتمند د الله په وجود باندې دلیل دی ډیر عجیب او ناشنا دلایل دي چې انسان په غیبه باندې سوچ کوي د رب العالمین سره مینه او محبت پیدا شي نظم عزتمند لا اله الا الله کلمه چې مونږ ویلې ده په دې کې ډېر خپل ژوندۍ ده او ډیر ناشنا بشارت او زیره پکې ده سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمای وإذا د نبی صلی الله علیه وسلم سره مونږ نور مرګریو وای مونږ د مکه نه راووتلو او مدینه ته روانو نو چې کله عزوزان علاقه ته راورسېدو فنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر د صلی الله راکوشو نو به یو د دعا یو کله فخر ساجده به سجده وکړه بیا پورته شو طرفه یدی لا سی پورته ک به د الله نه سوال وکم به سجده وکړه درې کړه دا کار وکم به موږ مرګرو ته دا خبر وکړه چې فإني سألت ربي ما د خپل ربنا د دې امت په باره کې دعا وکړه وشفعت لامتي د امت سفارش مې وکړو نو فاعطاني ثلث ما ته درې مې سره کړه وای به مې الله رب العالمین د سوال وکړو او دا سجده چې موږ سجده شکر مې وکړه به الله سبحانه و تعالی درې مې سبیا ثلث راکو په درېم ځل باندې به دا کارو شو زما عزتمند داسې احادیثو کې واجب او ناشنا بشارت ده غالبا دا امت چې ده مجموعي تر باندې دا جنتین دي بس چې کلمې ویلي او شرک پکې نه وي او څنګه عبادت پکې وي زما عزتمند دا امت دا مجموعي تر باندې دا جنتین دي غالبا په دې کې جنت والا ډیر دي په مقابل په نسبت د مخکنو امتونو باندې هغه اکثر د ور ولدي يهود نصارا او دغه رنګ کافران هغه په بچا کچا ټول به کم دي ورته چې دغه په مقابل کې دا امت غالبا دا جنتین دي دغه احادیث به په د پیغمبر نه په دې ورته کې روایتو کې ډیر واوري او وی به چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه فرمایلی چې من قال لا اله الا الله او من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنه چان چې کلمه د لا اله الا الله ویل دا به جنت ته داخليږي زما عزتمند دا کلمه چې موږ تاسو ویل دا ډیر عظیم او ناشنا نعمت چې الله سبحانه و تعالی موږ تاسو راکړي په تمام نعمتونو کې په اصول النعم کې وهب ابن منبه ویل دي واصول النعم الاسلام وكلمه التوحيد وكلمه الشهاده التي لا تتم النعمه الا بها النعمت د ټولو نه عظیم نعمت غدا دی دی وجنه کله نه کله د ځان سره لګه محاسبه کوه سوچ کوه د چا مال ته د چا باړی ته د چا ګاډي ته مو پسېګ دی ایمان ته وګوره
دی اسلام ته ور څومره خیسته نعمت دی الله مکه کوس چې کوم دی بوت په سجده باندې پروت وي او الله مکه کچرته چې کوم دی سپي او خنزیر او خرید نه جوړ کړی وي حساب کې څه د حل او زما کې څه د حل خالق دې زما عزتمند نه یریږي او نه د انجام څخه پروا کوي څومره عظیم احسان را سکړي انسان پیدا کړي مسلمان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی قران باندې موږ مکلف کړیو جنت زما عزتمند زمونږ لپاره دی د دې وجنه د دنیا په دې سيزونو باندې مدو کېږي دې ته مپستېګا دې په سيزان مکړوا ایمان باندې خوشاله اوسېګا په اسلام باندې ډاډه اوسېګا د جرأت ژوندۍ تیروا زما عزتمند بیماری والله العظیم قسم په الله فقر نسبی دشمنی هیڅ نه تسنی شویلې چې کله دې په الله باندې جو ایمان او یقین سم توکل دی په دې کلمه باندې د ایمان د ژوندۍ په خوان باندې به پوښي د حریت او د ازادۍ ژوندۍ به تیر کې په فکر باندې په پریشانی باندې په ټینشن باندې هیڅ نه کیږي او نه په حالت بدلېږي او نه زما عزتمند به ته مالدار کیږي او نه څه بل څه کیږي دی وجنه رب العالمین ته ځان ورغزار کا او د الله سبحانه و تعالی سره تعلق جوړ کا ارستون زهر مشکل به حل کیږي څومره چې په توحید کې اخلاص راتو او د دې کلمې سره تعلق سیوا کېدو هغه مسائل هغه به حل کیږي الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو دې کلمې پرشته باندې وین کې وګرځون کې وګرځي وبالله